السلام علیکم خوږو کتونکو زموږ سره یو انټرنیشنل ریلیشن تھیوري ده rational deterrence theory. ځای چې دا وګورو چې دا تھیوري څه وایي. This theory suggests that if the cost of attack exceeds the its benefits, the attacker will refrain from the waging of war against its adversary. دا تھیوري وایي چې که د حملې چې کوم خرج دی هغه د هغې د فایدې نه زیاتېده. مثال په طور یو ملک حمله کوي او دغه حملې چې کوم خرج دی نو هغه دغه د حملې د فایدې نه زیاتېده، نو بیا به دغه ملک د جنګ نه ځان ساتي او د خپل دشمن خلاف به حمله نه کوي. او دغه یو نومیریکل حسابي چې کومه فارموله ده دغه زموږ سره ده، دلته تاسو وګورئ او ښه په غور ډېر انټرسټینګ ده او ډېر دلچسپ ده. نومیریکل فارموله چې کاست انټو پروبیبلیټي کاست، دغه خرج چې کوم استیمیټډ خرج دی او دغه پروبیبلیټي کاست چې کوم هغه threat دی، threat of punishment یا چې کوم ریاکشن دی یا ریټالیشن دی د کوم دشمن نه، دا هغه دی که وایي چې دا ګریټر، دا نشان دا سیمبل چې دی نو دا د ګریټر دپاره استعمالېږي. په میتس کې تاسو ته به پته وي دا وایي که دغه اخراجات یا خرچ غټو بینیفټس استیمیټډ بینیفټس او دا پروبیبلیټي بینیفټس دا چانسز اف کمپلیشن د اکشن چې کوم کاروایي دغه اټیکر کوي یا حمله کولو والا ملک چې کومه کاروایي کوي، دغه کاروایي چې په څومره ټایم کې پوره کوي دغه چانس ته دغه پروبیبلیټي بینیفټس وایي. او دا یو د دې مثال نه موږ د دې واضح کولو کوشش کوو. راځئ تاسو وګورئ. مثال په توګه موږ سره دوه ملکونه دي، یو کنټري A دی او کنټري B دی. کنټري A چې دی دا ډیټیرر دی او کنټري B اټیکر دی. دا کنټري A بچاو والا دی او B چې دی نو حمله کولو والا دی. او دا څه کوي؟ if country A says if you attack us، د کنټري A دی B ته وایي که ته په موږ حمله کوې we will strike back، نو موږ به دې بیرته ولو، موږ به دې بیرته وهو. نو په دې in this example the attacker is B. په دې مثال کې اټیکر چې د حمله کولو لپاره B دی، country A is the deterrer. country A چې دی نو دا بچاو والا دی. they are trying to stop country B by threatening punishment. او دا د دمکي ورکوي د country A چې دی نو B ته چې که ته حمله کوې نو موږ به د تا باندې بیرته تا به وهو، بیرته تا به جواب درکوو. نو دې ته threat وایي. او دا threat چې دی دغه threat موږ probability cost دلته موږ ذکر کړو. دا داسې تھریټ نه دی چې دا تھریټ اف اګریشن نه دی، جارحیت دغه نه دی، دا تھریټ ډیفنسیو تھریټ دی چې که ته په موږ حمله کوې نو موږ به بیرته جواب درکړو. سو دا ډیټیرر A uses fear of punishment to stop the attacker. او دا ځکه دا داسې وایي، دا خبره ځکه کوي چې یاره موږ به بیرته تاله جواب درکوو چې دا چې کوم حمله کوونکی دی دا د حملې نه بچ کړي او وساتي چې حمله ونه کړي. مزید د دې ایکسپلینیشن موږ کوو. تاسو راځئ چې وګورو دا مزید موږ اوس دلته د دې ایکسپلینیشن کوو. کاسټ اف تھریټ از کیریډ آوټ. مثال په طور موږ سره دغه B چې کوم ملک د حمله کوونکی دغه دې حملې چې کوم خرج دی نو هغه 500 میلیون ډالره لګولی دی، 500 میلیون ډالر دی. او probability of deterror carrying out the threat، او د چې کوم د 500 ډالر دغه لګولی دی نقصان، او دا کوم چې کوم انټنسیټي ده او کوم په شدت سره به دی ریټالیشن کوي د کنټري A، نو د هغې دی وایي چې د کنټري B په خپل خیال کې د کنټري A چې کوم اندازه لګول نو هغه وایي چې د کنټري A چې موږ ته کله ریسپانډ کوي نو دا به 80% ریسپانډ په دی کوي، دا 80% دوی د ځان سره دغه کړی دی. اوس بینیفټس ګورو د کنټري B دپاره چې کوم بینیفټس دي. کنټري B بینیفټس اف د ایکشن فار اټیکر، اوس په دې حمله کې چې د B لپاره کوم فایده ده نو هغه 200 میلیون ډالر ده، 200 میلیون ډالر ده د B لپاره چې کومه فایده ده. او اخراجات هلته بر ځان سره یاد ساتئ چې هغه 500 میلیون ډالر. probability of completion د اکشن، او دغه چې کوم امکان ده چې دا کاروایي به دی پوره کړي د B خلاف، د A خلاف چې کومه کاروایي کوي نو دا 60% چانس دی یا 0.6% دا د اندازه ده چې دا به پوره کړي. اوس موږ ګورو چې دغه ایکسپیکټډ چې کوم متوقع چې کوم کاست خرج دی او کوم فایده ده دا څومره ده. ایکسپیکټډ کاست چې دی نو هغه برابر دی د کاست انټو پروبیبلیټي کاست. کاست موږ سره 500 میلیون دی، ضرب ملټیپلای 0.8 یا 80، نو دا از ایکول ټو 400 میلیون. دا چې موږ دې سره ضرب کو دا 500 میلیون د 0.8 سره ضرب کو نو دا 400 میلیون ډالر جوړوي. دا خرج شو د دې جنگ د دې حملې. ایکسپیکټډ بینیفټس چې دی نو هغه بینیفټس دا از ایکول ټو بینیفټس انټو پروبیبلیټي بینیفټس. بینیفټس موږ سره 200 میلیون، موږ به ویلو چې 200 میلیون دی وایي چې دا د دې فایده ده، او دا به ملټیپلای کو د چې کوم د کاروایي دی پوره کوي 60% چانس دی چې سره
به ضرب 0.6 سره به ضرب کړو دا 120 میلیون یو اس ډالر جوړوي. اوس دا دواړه کمپیر کوو مونږ چې دا حمله چې ده نو د پیدا را پکې د بیو که نه ده پکې. نو 400 میلیون کاسټ ګریټر دین 120 میلیون بینیفټس. د دې چې کومه پیدا را 120 میلیون چې کومه ده هغه پیدا کمه ده د 400 یا 400 میلیونو خرچې نه. دغه خرچ د جنګ خرچ ډېر د پیدا کمه ده. د اټیکر ریسنیډیټر د ایکسپیکټډ پنشمنټ آوټویټ د پوټنشل گین. نو دغه وشي کم اټیکر دی بی دا ریشنلی ډیټر دی، عقلي طور باندې دی به ځان ساتي حملې نه، ځکه چې دلته نقصان دی دغه جنګ نه ورته نقصان ډېر دی، فایده لږه ده.